دا ویډیو وګوره، په دې درته ضمانت کوم چې ژوند دې بدلولی شي. دا کوچنی ویډیو زما د لسګونو ویډیوګانو ښه نچوړ دی. زه له اوږدې مودې راهیسې کوشش کوم چې د دعا په اړه خپلو ملګرو ته هغه کوم احساس چې لرم، هغه څه ویل چې غواړم، هغه احساس او هغه رښتینې هغه مفهوم د دعا انتقال کړم. خو چې کله مې دا ویډیو ولیدله، په دې ډاډه شوم چې دا هغه څه دي چې زه یې تاسو ته ویل غواړم. راځئ دا ویډیو را سره تر پای وګورئ او وګورئ چې دغه بابا چې په د حرم د ښکاري مسجد الحرام د کعبې یا د مسجد الحرام خادم دی، ناست دی، الله پاک سره یې داسې جرګه روانه کړې ده، داسې دعا کوي او داسې جرګه یې روانه کړې لکه الله پاک چې ویني. په دومره اخلاص دعا کوي، ته یې د لاس ته وګوره، ته یې د انداز ته وګوره لکه الله پاک چې مخامخ ویني او دعا ورته کوي. په دعا کې باید موږ همدغه حالت ولرو، داسې دعا وکړو، دومره ډاډه اوسو لکه الله پاک سره چې خبرې کوو، الله پاک نه چې یو څه غواړو په همداسې اخلاص او په صداقت او په پوره پام یې وغواړو. داسې نه چې فکر مو یو ځای کي او خوله مو خوځېږي له الله نه دعا غواړو، نه، همداسې په اخلاص. دا انسان چې موږ ته داسې ښکاري، نو الله پاک ته به څومره ښه ښکاري. دعا کې باید ته له ځانه ماشوم جوړ کړي. ماشوم دې لیدلی چې کله له موره یو څه غواړي، څومره شله کېږي، څومره ژاړي، څومره په شلتوب باندې یو څه غواړي، په پوره اخلاص، په پوره انرژي، په پوره پام یو څه غواړي او هغې دپاره بار بار یې غواړي، بار بار یې غواړي. بلا تشبیه باید موږ الله پاک نه د دعا غوښتلو کې هم د ماشوم په شان ځان جوړ کړو، په ژړا، په زارۍ، په عذر، په داسې حالت کې لکه الله چې وینو او موږ سره خبرې کوو، دعا وغواړو. دغه ځای ده چې دعا انشاءالله قبلیږي، خو که په دې شرط چې ستا پکې خیر وي. د دې بابا دا ویډیو د ګڼو زما ویډیوګانو نچوړ دی. ما غوښتل تاسو ته همدا ووایم چې دعا باید همدغه ډول وغواړي. له بده مرغه زه اکثره وخت ملګرو ته د دعا خبره کوم، خو بیا وروسته مسیج راشي، مسیج وکړي چې زما دعا نه قبلیږي. ولې؟ زه له اوږدې مودې راهیسې دعا کوم خو نه قبلیږي. ته داسې دعا نه کوې، ته که داسې دعا وکړې انشاءالله حتما قبلیږي. چې پام دی الله پاک باندې نیک ګمان وکړې، الله پاک نه په زارۍ، په عاجزۍ، په ژړا، په شلتوب باندې یو څه وغواړي. هغوی چې دعا نه کوي الله پاک پرې غوسه کېږي. ځینې وخت الله پاک غواړي بیا بیا راشي او دعا ترې وغواړي. دغه انسان ښایي الله پاک د ده دعا دغه طریقه او دغه دعا چې کوي خوښېږي او بار بار یې ځان ته راغواړي چې دعا وکړي. سبحان الله. نو تاسې هم همدغسې دعا کوئ، په پوره اخلاص یې کوئ او په الله پاک باندې نیک ګمان کوئ، خیر ته په تمه واوسئ، حتما مو دعا قبلیږي. که نه قبلېده په دې پوه شئ چې الله پاک تاسو ته تر دې بهتره یو څه تیار کړي، یا یې جنت بدله درکوي، په بدل کې د صبر په بدل کې چې تاسو یې کوئ، او یا مو دعا قبلیږي. خو په تمه ورته اوسئ چې دغه خیر کله تاسو ته څرګندېږي، حتما درته معلومیږي. کله کله څه د لاسه ورکوې ته بیا وروسته درته معلوم شي چې زما پکې خیر و. ما سره لسګونه داسې پیښې شوي دي چې دفعتاً مې دعا کړې، ما فکر کړی دعا مې قبوله نه شوه، اما په الله پاک باندې مې ګمان نیک و او په دې تمه وم چې دا خیر به ماته کله ښایي، کله چې راته ښکاره شوی دی. الله پاک نه مې د دې په خاطر مننه کړې چې زما دعا یې نه ده قبول کړې. سبحان الله. تاسې هم همداسې واوسئ، حتما مو دعا قبلیږي. السلام علیکم.